دلته د پکتیا ولایت دیني عالمانو د یوې خبري ناستې پر مهال له مرکزي ادارې غوښتنه وکړه چې له طالبانو سره دې په جوړېدونکي مذاکراتي ټیم کې د سویل ختیځ زون دیني عالمانو ته هم ونډه ورکړل شي. دوی وایي د سولې خبرو لپاره په جوړېدونکي مرکچي پلاوي کې د دیني عالمانو ونډه مهمه ده او کولی شي چې په ښه ډول بین الافغاني خبرې پر مخ یوسي. دا ګیله به د هغه چا نه وي چې څوک ښه رسالت نشي ادا کوی، خو د افغانستان بالخصوص د سویل ختیځ زون د سولې شورا علما په ټولو دولت باندې غږ کوي چې په پارلمان کې د پچ نه ور باندې اچوي. اصلي علما د سویل ختیځ زون علما دلته شتون لري، دوی ته د کامله ونډه پکې ورکړل شي. دغه دیني عالمان وایي په هیواد کې ځینې سیاسي کړۍ د شخصي ګټو خوندي ساتلو په موخه هڅه کوي چې د سولې لپاره افغان حکومت ته په لاس ورغلی فرصت له خنډ او ځنډ سره مخ کړي. دوی په دې برخه کې پر ټولو سیاسي اړخونو غږ کوي چې له افغان حکومت سره دې په ګډه د سولې روان بهیر پر مخ یوسي. ځینې کسان دي هغوی خپلو پلویانو ته حتی اسلحې ورکړي، دا د یو بل جنګ د پیل په معنا باندې ده. نو مونږ من حیث د یو افغان، من حیث د یو عالم الدین غوښتنه مو دا ده چې دوی باید خپلې ملي ګټې تر پښو لاندې نه کړي. هغه علما چې اثر رسوخت لري او رښتونی یعنی د دې وطن سره محبوب، وطن سره مینه وي، د دې خپل ولس سره مینه وي، که هغوی د دې زون نه یا د نورو زونونو نه معرفي شي او په دې بهیر کې دوی ته غونډه ورکړی شي، نو زه وایم چې دا به ډېر ښه ابتکار وي د دې ولس دپاره، د افغانستان دپاره. د تیرې فبروري میاشتې په 9 امریکا له طالبانو سره په قطر کې د سولې هوکړلیک لاسلیک کړ. یو شرط پکې دا هم و چې د بین الافغاني خبرو له پیل سره سم به دواړه لوري اوربند کوي. حبیب الله سراب، میلمه راډیو، پکتیا.